د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د روغتیا جامې مو په تن وي. درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. ګرانو زده کوونکو، زه باور لرم چې تاسو به په یاد لرئ چې د موږ او تاسو د تیر ورځې لوست عنوان و غیر هوازی تنفس، همدارنګه د غیر هوازی تنفس اهمیت یا ارزښت. موږ وویل درنو زده کوونکو چې غیر هوازی تنفس هغه ته ویل کیږي چې د خوراکي توکو تجزیه د اکسیجن په نشتون کې صورت ونیسي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو غیر هوازی تنفس. خپله دغه فرمنټیشن یا تخمر چې موږ ورته وایو، دا د غیر هوازی تنفس یوه غټه بیلګه ده چې خوراکي توکي د اکسیجن په نشتون کې سوځېږي. او یا موږ ویلی شو چې موږ د انرژي د لاسته راوړلو لپاره دوه عملي لرو چې موږ یوه ته وایو تنفس او بل ته موږ هم څه وایو؟ تخمر. همدارنګه هم وویل درنو زده کوونکو چې دغه غیر هوازی تنفس په کوچنیو ضربیني اجسامو کې چې کله سرته رسیږي، نو په دې عملیه کې چې په معادله کې هم تاسو ته وښودل شوه لاکتیک اسید تولیدیږي، خو کله په بخښنې سره ایتایل الکول تولیدیږي. خو کله چې دغه عملیه په عضلاتي حجرو کې یا په عالی حیواناتو کې سرته رسیږي، نو د ایتایل الکول په ځای باندې دلته لاکتیک اسید تولیدیږي. درنو زده کوونکو، همدارنګه کله چې مو اشاره وکړه د غیر هوازی تنفس اهمیت ته، د ژوند کولو لپاره د موږ او تاسو په چاپیریال کې ډیر ارزښت لري، ځکه چې کومه الکول چې د دې عملیې په واسطه باندې لاسته راځي، په صنعت او همدارنګه په درملنه کې ترې ګټه اخیستل کیږي، په طبابت کې ترې ګټه اخیستل کیږي، همدارنګه د لبنیاتو په برخه کې هم خورا ډیر ارزښت لري. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. هیله من یم چې د نوي لوست لپاره تاسو خپل قلم، کتابچه، کتاب تیار کړي وي. د موږ نوی لوست بیا هم د یوولسم ټولګي اړوند بیولوژي مضمون 4 لوست دی. د لوست عنوان دی د عام تنفس، یعنی سږو تنفس او حجروي تنفس توپیرونه. صفحه د 66. همدارنګه د تیر په شان موږ د لوست موخې هم لرو. موږ د لوست موخې دا دی چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله من یم تر څو د دې لوست په پای کې لومړی د عام تنفس او حجروي تنفس په توپیر پوه شئ، دوهم د حجروي تنفس اهمیت درک کړئ. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو د عام تنفس یعنی د سږو تنفس او حجروي تنفس، په ډیر ساده الفاظو کې چیرته ووایو، تاسو چې اوس ما ګورئ یا د خپل د تلویزیونونو ترڅنګ ناست یې، تاسې خواږه زده کوونکي اوس عام تنفس هم سرته رسوئ او همدارنګه د تاسو په بدن کې حجروي تنفس هم سرته رسیږي. کله چې تاسې ساه اخلئ، خپله دا د عام تنفس یوه برخه ده. کله چې د تاسو د وجود څخه بیته هغه هوا بیرون کیږي یا خارجیږي، دا هم یوه بله برخه د عام تنفس ده. یعنی د هوا اخیستل او د هوا بیته پریښودل چاپیریال ته، دا خپل عام تنفس دی چې موږ د دې په وسیله باندې اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکساید په محیط ته بیته اهدا کوو یا پرېږدو. خو کله چې موږ حجروي تنفس ته راځو، بیا د حجروي تنفس په وسیله باندې د خوراکي توکو څخه انرژي لاسته راځي. نو اوس راځو دلته لیکو درنو زده کوونکو، زه دلته لیکم عام تنفس چې تاسو ته مې په عنوان کې هم لیکلی دي، یعنی د سږو تنفس، او دلته لیکم حجروي تنفس. درنو زده کوونکو، خپل عام تنفس د اکسیجن د اخیستلو او کاربن ډای اکساید د
خارجولو څخه عبارت دی. خو راځو حجروي تنفس ته درنو زده کوونکو. حجروي تنفس خوراکي توکو تجزیه کیږي او انرژي تولیدیږي. نو دلته لیکو د خوراکي توکو د تجزیه څخه د انرژي د لاسته راوړلو عملیه ده. درنو زده کوونکو مونږ وویل چې عام تنفس د اکسیجن د اخیستلو او کاربن ډای اکساید د خارجولو څخه عبارت دی. لکه تاسو چې اوس ما ګورئ زه اکسیجن اخلم او همدارنګه بیرته کاربن ډای اکساید خارجوم د خپل د وجود نه. نو فقط ډېر ساده اکسیجن اخیستلو او د کاربن ډای اکساید د خارجولو څخه عبارت دی. خو حجروي تنفس د خوراکي توکو د تجزیه څخه د انرژي د لاسته راوړلو عملیه ده. یعنی د حجروي تنفس په وسیله باندې کومه خوراکي توکي چې موږ خورو د همدې خوراکي توکي د حجروي همدغه خوراکي توکي د حجروي تنفس په وسیله باندې تجزیه کیږي چې تاسو په مخکې لوستونو کې دا خبره په واضح توګه درک کړه. او کله چې دغه خوراکي توکي تجزیه کیږي د دې څخه انرژي لاسته راځي. نو دغه و د عام تنفس او د حجروي تنفس توپیر. راځو درنو زده کوونکو یوې بلې مسئلې ته چې موږ او تاسې بیا هم دوه پدیدې یا دوه عملیې لرو چې یو ته موږ وایو د تنفس عمل او بل ته موږ څه شی وایو ضیایي ترکیب. نو زه دلته لیکم تنفس او دلته بیا هم ورته لیکم ضیایي ترکیب. هر وخت چې موږ درنو زده کوونکو خپله دغه دوه عملیې موږ ګورو دا یوه د بلې برعکس ده. نو ځکه هم زه دا ډول وکتورونه ورته وباسم. یعنی تاسو د وکتورونو جهت ګورئ چې دا د جهتونه یو د بل برخلاف یا برعکس دي. اوس راځو لومړی درنو زده کوونکو تنفس ته راځو. خپله تنفس یوه تخریبي عملیه ده. تنفس څه شی ده درنو زده کوونکو؟ یوه تخریبي عملیه ده یا یو تخریبي عمل دی. بله مسئله کومه ده په دې کې درنو زده کوونکو؟ انرژي آزادوي. بل ټکی په دې کې کومه ده درنو زده کوونکو؟ په دې کې مهم مواد ګلوکوز دي. مهم مواد په دې کې څه شی دي درنو زده کوونکو؟ ګلوکوز دي. او د دې عملیې په پای کې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. د انزایمونو په شتون کې
سر ته رسیږي شپه او ورځ جریان لري. اوس راځو درنو زده کوونکو ضیايي ترکیب ته. ضیايي ترکیب یو تعمیری عمل دی یا عملیه ده. بل مهم ټکی څه دی؟ انرژي جذبوي. په دې عمل کې یا عملیه کې مهم مواد اوبه او کاربن دای اکساید دي. د دې عملیه په پای کې قندونه جوړیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لمر د رڼا پورې اړوند ده. یوازې د ورځې سر ته رسیږي په شنو نباتاتو کې سر ته رسیږي. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ وویل چې خپله تنفس لکه څنګه چې مونږ وویل د مخه چې خپله تنفس او ضیايي ترکیب یو د بل برعکس دی. تاسو ګورئ چې دا یو تخریبي عمل دی. مفهوم د دې خبرې دا دی چې کله مونږ خوراکي توکي خورو نو د بالاخره د تنفس په عملیې په وسیله باندې چې هغه حجروي تنفس هم دی نو دغه خوراکي توکي تجزیه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې بدلیږي. ولی منګه ګورو چې خپله ضیايي ترکیب یو تعمیري عمل دی یعنی جوړښتي عمل دی. مفهوم دا دی چې دلته خام مواد اوبه کاربن دای اکساید د لمر د رڼا په موجودیت او د کلوروفیل په موجودیت کې په قندونو باندې یعنی په پیچیده توکو باندې بدلیږي. تاسو ګورئ په تنفس کې انرژي آزادیږي چې هماغه د ATP ډول باندې په بدن کې ذخیره کیږي او بالاخره د ADP په ډول باندې بیا مصرف باندې رسیږي. خو دلته هغه د لمر انرژي جذبیږي په ضیايي ترکیب کې او په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي. په دې عمل یا په دې عملیه کې مهم مواد ګلوکوز دی یعنی هغه یو قیمته قند دی. ولی په د ضیايي ترکیب په عملیه کې په دې عملیه کې مهم مواد اوبه او کاربن دای اکساید دي. درنو زده کوونکو د دې عملیې په پای کې اوبه او کاربن دای اکساید تولیدیږي البته د اضافه توکو په حیث باندې. خو د دې عملیې په پای کې قندونه جوړیږي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې د خامو موادو نه څه جوړیږي پیچیده توکي یعنی قندونه لاسته راځي. تنفس عملیه د انزایمونو په شتون کې د حجرې په بیلابیلو برخو کې
په ځانګړي ډول په مایتوکاندریا کې سرته رسیږي. خو درنو زده کوونکو د ضیایي ترکیب عملیه د لمر د رڼا اړوند ده او یعنی د لمر رڼا باید شتون ولري او همدارنګه یوازې د ورځې سرته رسیږي. نو کله چې د لمر د رڼا اړوند ده دا یوازې د ورځې سرته رسیږي. درنو زده کوونکو خپله ضیایي ترکیب په شنو نباتاتو کې سرته رسیږي، یعنی کلوروفیل باید شتون ولري. خو موږ ګورو درنو زده کوونکو چې دلته بیا د رڼا لمر ته اړتیا نشته، دلته انزایمونو ته اړتیا شته او دا لکه څنګه چې په شنو برخو کې د نباتات سرته رسیږي دا د حجرې په مایتوکاندریا کې سرته رسیږي او موږ وویل چې دا یوازې د ورځې سرته رسیږي ځکه د لمر رڼا ته اړتیا شته په دې عملیه کې. ولی تنفس عملیه شپه او ورځ جریان لري، یعنی دا یو دایمي جریان دی، نه شپه بندیږي او نه هم ورځ، ځکه چې داسې یو فاکتور ته دا اړتیا نه لري چې هغه د شپې یا د ورځې پورې ارتباط ولري یا مربوط وي. نو ځکه موږ وایو د تنفس عملیه شپه او ورځ سرته رسیږي. درنو زده کوونکو دا و د عام تنفس او حجروي تنفس توپیر چې تاسو ته مې بیان کړ. موږ خپل لوست راټولوو نو موږ او تاسو هغه په عمومي ډول باندې وویل چې عام تنفس د اکسیجن اخیستل او د کاربن دای اکساید اهدا کول یا خارجول دي او د حجروي تنفس په برخه کې د خوراکي توکو څخه د تجزیه په وسیله باندې انرژي لاسته راوړل حجروي تنفس دی. همدارنګه د تنفس او ضیایي ترکیب عملیې مو هم په پرتله کړي او تر بله سره تاسو په کتاب کې هم درنو زده کوونکو انځور ګورئ چې په دې انځور کې په ډېر واضح توګه باندې ضیایي ترکیب او تنفس دواړه سره پرتله کړي دي او په انځور کې ښودلي دي. درنو زده کوونکو مخکې د دې نه چې د تاسو سره مخه وکړم د تاسو ته کورنۍ دنده هم سپارم. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې درې مهم ټکي یا درې مهم توپیرونه به د تنفس او ضیایي ترکیب په خپل کتابچو کې لیکئ. تاسو به درې توپیرونه په خپل کتابچو کې لیکئ چې تنفس او ضیایي ترکیب کومه مهم درې توپیرونه لري او خپل کورنۍ دنده سرته ورسوئ ځکه چې د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو د تاسو راتلونکی لوست د 5م څپرکي لنډیز او پوښتنې دي. د موږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. سوکاله او ارامه ژوند ولرئ.